ملګرو قسمت دی ته وایي ښه د کم کس چې تاسو د ښکاري د خیره موندلې دی د کویلې په کان کې او 95,000 قیمت یې ورته ویلی دی جي ویډیو مکمل وګورئ کله چې د الله پاک زندګي بدلوي که نه نو دا چا پلار دی هم نشي ناکام کولی جي راځئ ویډیو سایډ له ځو غوږو پوښتنو دا کس چې کوم دی د خیره موندلې د خیره صحیح شوله د کویلې په کان کې ښه د کویلې مزدور دی خو بس الله پاک پرې رحم کړی دی او الله پاک یې قسمت بدل کړی دی آیا دا کوم ځای سره تعلق ساتي ور دنه بیا د حکومت د طرف نه څه مشکل شته که نشته یعنې حکومت ته د اسیس پیش کړی دی صحیح شوله خو هغه حکومت ورله بیا څه ویلي دي راځئ ویډیو سایډ له ځو خوږو پوښتنو دا کس چې کوم تاسو له ښکاري که نو دا د انډیا سره تعلق ساتي دا د کویلې یو مزدور دی یعنې زه به دا ووایم چې کور یې هم نشته او مکمل غریبي ده ټیک شوله دی وایي چې ما د کویلې په کان کې کار کولو د ده تعلق د انډیا سره دی او په انډیا کې بیا یوه علاقه ده که نه چې مدیس پردیش نومې دی د هغه علاقې د هغه سره د تعلق دی دی وایي چې ما د کویلې په کان کې کار کولو زما غریبي وه هېڅ مې هم نه و بس 2-3 کالونه مې دغه ځای کار کولو ځان نه مې 800 روپۍ ورځ ګټله ماښام نه مې دغه راوړله صحیح شوله دی وایي چې ما هلته کې یوه خیره شانتې وموندله وایي چې ما کله دا خیره راواخیستله که نه نو زما خو په خیال کې نه و چې دا به اصلي یعنې دا به 1 نمبر وي ما یې که چېرته راشي څه سیز دی صحیح شوله خو بیا هم زه خوشحاله شوم ولې چې سیز وایي داسې یونیک ماته لګېده ټیک ده که نه وایي چې ما کله ویوړ هغه ما وښودلو نو ما ته وویلو چې دا 95,000 قیمت کوي یعنې د دې 95,000 قیمت دی که دا موږ پاکستانو ته کنورټ کړو که نه نو بیا خو زه دا ووایم چې دا خو د کروړو نمبره خبره ده خو د انډیا باره کې که د انډیا کرنسۍ ته موږ کنورټ کړو نو خوږو پښتنو دا هم د کروړونو باره کې روپۍ راځي ټیک شو یعنې کروړونه دي د انډیا په کرنسۍ کې هم راځي ټیک ده که نه نو ده بیا داسې کړي دي چې دا یې حکومت ته حواله کړی دی جي یعنې دا سیس چې کوم دی دا که ماهره چې کوم ده دا یې حکومت ته د انډیا حکومت ته پیش کړی دی نو هلته کې حکومت ورله داسې فیصله کړې ده چې بالکل د دې څونه قیمت وي بس هغه قیمت ورله ورکوي او دا سیس ترې نه پاتې کوي یعنې د دې څونه قیمت کېږي هغه ورله ورکوي دې له اوس خیال دی که نه وګورئ څونه ښکلې فیصلې به کړې ده زموږ په ملک کې خو ګرانو کتونکو چا په خپل ځمکه کې هم څه سیز وموندلو یا چا په خپل کور کې هم څه سیز وموندله که نه او څوک دې ځانه خبر کړو ته به هم بیا ورکي او هغه سیس خو بیا تلی دی خو ته به هم بیا ورکي جي داسې ملک ته اوس وګورئ که نه هلته کې وله پیسې ورکړي دي سیس چې کوم دی هلته نه حکومت اخیستی دی وایي که نه وایي زما په اړه باندې ارمان دی ارمان مې وایي دا دی زه به ځان له خپل کور جوړوم په دې پیسو کې ورپسې به وایي زه د بچو تعلیم کوم وایي ځکه چې ما ډېره زیاته غریبي تېره کړې ده یار وایي زه به د بچو تعلیم کوم ټیک ده په 3 نمبر به وایي په دې کې زه د غریبانو حصه کوم جي وایي کوم چې غریبان خلک دي نو د هغوی حصه به ورکړي زه کوم بیا وایي د هغه نه چې کومې پاتې شوې که نه نو یو ما باندې 5 لک روپۍ قرض دی وایي هغه 5 لک روپۍ قرض به بیا زه هم ورکوم نو وګورئ که نه پښتنو الله پاک چې انسان غوره کوي که نه الله پاک چې انسان بره کوي نو هغه د سکندونو یا د منټونو خبره وي ټیک شوله او چې انسان وغواړي یعنې عزت او ذلت چې کوم دی د الله پاک ورکوي صحیح شوله نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه چې چېرته اوسئ پښتنو الله مو ښاد ساته ډېره زیاته مننه قربان که څوک زما به دې پیج سید حبیب باندې نه وي دا ځان سره ضرور فالو کوئ زیاتره خلک وایي ستا ویډیو نه راتله مشکله څه وه هېڅ مشکل نه وه یار ما د چا د سایډ نه په ما باندې څه بندیز نه و خو مشکله دا وه زما دا پیج خراب شوی تقریبا 1 ایئر ډېره ما انتظار وکړو او چې کله ټیک شو جي یعنې هفته کې چې ټیک شوی دی اوس الحمدلله په دې باندې کار کوو ډېره زیاته مننه قربان والسلام